پاکستان بیا له طالبانو د تروریستانو د پټان ځایونو پر وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو د تروریستانو د پناه ځایونو پر وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خپل اونیزي کنفرانس کې ویلي دا مهمه ده چې افغانستان په خپله خاوره کې دننه د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې چې پاکستان ته خطر پیښوي کوټلي او اغیزناک اقدام وکړي. پاکستان وخت نا وخت په دغه هیواد کې د ناامنیو په پیښو کې هغه وسلوال دخیل بولي چې د دوی د ادعا له مخې په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري. د دغو ادعاو په ځواب کې د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د لړم یا اقرب میاشتې پر 18 ویلي و چې په پاکستان کې د امن ټینګولو د طالبانو مسؤلیت نه دی. تر دې مخکې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ ادعا وکړه چې له پاکستانه په سلګونه زره افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغوی پاکستاني افراطي وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلي چې د خاورې په کارولو سره یې په پاکستان کې عملیات مخته وړي. دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.